تازه خبر ګیله پشتون بيرته آزاد شو. د ټلګرام چینل تریبل نیوز پښتو وايي ګیله پشتون بيرته آزاد شو. سلامونه ګران دوستانو، بیا هم ویډیو ته په خیر راغلی. چینل د سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره لایک کړئ او تر اخره پورې وګورئ. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی ګیله پښتون بېرته آزاد شو. نوموړی د تېرې جمعې په ورځ په بحرین کې د پاکستان په غوښتنه د انټرپول پولیسو له لورې نیول شوی و. هغه د پاکستان د حکومت له لورې د منظور پښتون پر نیول کېدو اعتراض کړی و او په بحرین کې د هغه د ازادېدو لپاره کمپاین پیل کړی و. د نوموړي پر نیول کېدو له ګڼو اعتراضونو وروسته هغه نن بېرته آزاد شو. ګران دوستانو، که ویډیو مو خوښ سه ویډیو سره لایک او چینل سره سبسکرایب کړئ او زیات شیر کړئ.